وقت کې او په دې کې مشکلات راشي نو ته دل برداشت کېږه. مو حضرت موسی علیه السلام ته وګوره چې هغه څومره بهادري کړې وه او ظالم بادشاه سره مقابله وه، بیا هم کلکو او ولاړو. نو تم دغسې کلک اوسېږه او بهادرۍ سره د الله د دین دعوت کوه. په دې واقع کې مونږه 5م مقام شروع کړو چې په دې کې اول ملاقات د الله سره میقات اول بیان شو او موسی علیه السلام چې کله د الله ملاقات لته نو خپل په ځای هارون علیه السلام خلیفه جوړ کو او بیا داغې نه بعد موسی علیہ السلام باندې الله احسانات ذکر کړل. اوس د دې آیت نمبر 148 نام د موسی علیہ السلام په قوم کې د شرک بیان او هغه سامری چې د قوم گمراه کړو داغه تذکرہ وکړي. مخکې خبره شروع وا چې موسی علیہ السلام قوم د موسی علیہ السلام نه یو مطالبه کړې وه شرکی. نو موسی علیہ السلام ورته ویلو تاسو ته خو ما ټول عمر توحید بیان کړ، تاسو د جهالت خبره کوئ. اوس دغه دوی عملی کا شرک پہلے خبره صرف کړې وه، اوس په دوی کې یو منافق سړی و سامری، هغه په دې کې کار وکړو او د موسی علیہ السلام د تلو نه بعد په دې کې شرک راوسته. وګوره سوی واتخذ قوم موسی او جوړ ک قوم د موسی علیہ السلام من بعده دغه د تلو نه بعد من حلیهم د خپل کالو زیوراتنا عجلا سقی جسدن جسی والا له خوار چاغل راوازو. اتخذا په معنا د جوړولو دی او واتخذ قوم دا قوم چې کوم دی ټول قوم مراد نه دی بلکې دی کې بعضی خلکو. تاسو لبا مخکې 159 آیات کې راشي. او حلیهم نه مراد زیورات هغه زیورات چې دوی کلام د موسی علیہ السلام په حکم باندې راووتل. نو فرعونانو نه بطور اجرت سکالی راغستیو چې مونږه کې څه خادي ده نو مونږ له څه زیورات راکې خلک عموما داسې کوي یو بل سره. نو چې کله دوی راواغستل نو دا خو چونکې هغه کافرو در دوی د پاره مال غنیمتو دا حربي کافرو نو در دی ملکیت بیا وګرځېدل. او په هغه دور کې د مالی غنیمت دا مسله وه چې کله به د دشمن نه مالی غنیمت ونیو نو بیا به دا یو میدان کې خوستو او د قبولیت دا نښه وه چې برنه به اور راغی او هغې به مالی غنیمت وسوځو. نو دا به نښه وه چې او زمونږ جهاد قبول شو او د مالی غنیمت وسوځېده. نو پلار کې دی کې د منافق او سامری بیا څه په ظاهر ایمان وروړو په موسی علیہ السلام نور غټ منافق. نو د قوم ته وی الکه د کالی غنیمت او سری دی تو غرزوي شابه او خپل ځان سره ایثار کو. د قوم چې کله دا یو سیټ تو غرزو نو دی ورګه غیر واغست او دا غینه ویلی کړل او داسې د یو سکی په شکل کې یو نمونه جوړ کړه او داسې یو ټیکنیک یې پکې وکړو چې هوا به پاغې لګېده نو هغې به آواز کو لکه څنګه چې دا شپېلې دی ته پکې هوا ووایې نو دا آواز کوي دقسې به هغې آواز کو. نو دا قوم ګمراه کو ورته وایي ستاسو الہ خدا دی. تاسو موسی علیہ السلام نه پالار مطالبه کړی و چې زموږ الہ پکار دی خدا دی. موسی علیہ السلام ملته ترې د الہ دا یو دی شابه د پرستش شروع کې دغه استاد سوغه اخلاص قبول شو. نو بس شرک دا قوم مبتلا شو. شرک همیشه د ناشنا سیز
ته خلک وګوري نو خلک یې شروع کی. هر قوم کې د شرک نوې نوې طریقې وي او دا شیطان دوی ته د عمل خیسته کی نو الله سره شرک وکي. نو دا قوم بنی اسرائیل دویم دوکه شو د سامری په وجه باندې. نو دغه تذکره کوي چې جوړ که قوم د موسی علیہ السلام دغه د تلو نه بعد من حلیهم داغی د زیوراتونه عجلن سقی جسدن جوسی والا له خوار چاغل را आवाज وی आवाज وکاو. الله اوس دی له جواب ورکړي چې ګوره د معبود حق دو صفات دي او په دې اسقي کې نو بیا ولې تاسو د پرستش کو سوې علم يروا دوی نه ګوري انه چې بشک د اسقي لا یکلمهم نه خبري کوي دوی سره ولا يهديهم سبيلا نه خيروي ته سملار نو سره کلام کولی شي نو ته د فائدې لار خولې شي د اسقي خو یې سم نشي کولی. مطلب دا چې الله غزاد ته چغستا خبره اوري اغستا د حالاتو نو واقف دي. دا تاسو چې کوم سقيونی او یا دا هندوان نن سبا د بوتانو پرستش کوي د کانو نو دا کانی خو نه اوري او نستا د خبره جواب ورکي نستا د حال نه خبر دي. خو شیطان دوکه کړی دغه سدوی مې دوکه کړل. دغه سی بازي خلک هغه مړی را مدد کوي. قبر کې یو ولی بزرګي دغه باره کې دا عقیده لري چې را دې خوسه کوي را مدد کیږي نوس دا مړ نه سره کلام کوي نه د حال نه خبر دی او نو د سره فائدې لار خولې شي. خوازي بس یو غلط ګمان دی او دوی په جوړ کړی دی. نو دغه سي الله ورته وی دوی نه ګوري چې نه خبرې کوي دوی سره او نه خای دوی ته سملار. اتخذوه دیونی او داس خیب خدای تو اے الہن مقدر دے پا خودے تو بے ونیو وکانو ظالمین او دوی شول ظلم کو ان کی شرک ان کی مشرکانو گرزیدل پدی باندے. ولما سقط فی ایدیہم وراو انہم قد ظلو اس اللہ رب العزت د دوی شرمندگی بیانی او قرآن دلته اختصار کړی دی ځکه دا د قصو کتاب نه دی. تینا بعد الله موسی علیہ السلام ته ویلي دي مخکې بتاو سلام بل ځای کې تفصیل راشي چې ستا قوم خو په شرک کې مبتلا شو ته خو دلته راغلی او سامری د قوم څخه کړی دی ګمراه کړی دی. نو موسی علیہ السلام غوسه کې راغلی دی ورپسې آیات کې غوسه د موسی علیہ السلام خي او بیا د اسقي راغستې دی او د دې مخې ته زره زره راغورځولې دي. سورې طه کې راځي زره زره کو سمندر ته وغورځول دي مخ کې چور دا ما خدای دی څه کولی شي دا مو غورځو هیڅ نشي کولی تاسو ته معبود جوړ کړ. نو دغه شرمندگی د دې بیانې سو یو ګوره ولما سقط هر کله چراو غورځول شو فی ایدیهم ندی وړاندې وراو دوی پوه شول چې انهم قد ظلوا چې بشک دوی خو یقینا گمراه شوی دي. اوس دلته دوی ته پته ولګیدا پہله وته احساس نو پہله خو خدای دی خو چې دا موسی علیہ السلام را غزار کو دی مخې ته ولا دوی ته پته ولګی چې وای دا خو موږ دوکه شو دا خوازي بس یو سیز دی موږ ته خدای جوړ کو. نو سقطا دا غرزول کنایه ده د شرمندګۍ نه دوی الله شرمول زکه دا څه وکړل لکه د یو هندو مخې ته چې تر ابوترو غورځي او زره زره کې ونه دا څه کولیش او دا څه شوی دي د هندوانو اکثر د بوتان رو غورځي دای مخې ته الکه ستا خدای رضان دې ټینګي بیا کنه نو اکثر دیو ته خدای وای او لاندې دې مخې ته رو غورځي لکه دا د شرمندګۍ خبره ده ستا خدای خو په کارو چې ځان ټینګ کړي دا سي ناپوهه خلق دي. بدوی چې پوښو چې مخ گمراهیو نو توبه وباسي. قالو دوی ویل لم يرحمنا ربنا کرحمنا کی په مونږ باندې زموږ رب ويغفر لنا او بخنونه کی مونږ ته لنکونن من الخاسرین خامخ شوبد تاوانیانو نام دلته وسره احساس پیدا شو یو ک الله په مونږ رحمونه ک مطلب دا ک توبه را قبول نه کړه بخنه راتره دی ګناو نه کړه نو مخ وبتاوانیان شو مخ شرک کړي دي.
ولما رجع موسی الی قومه. اوس کتاب ورکولو نه بعد الله موسی علیہ السلام خبر کړ چې قوم خود شرک مبتلا شوه دی. نو موسی علیہ السلام په غصه او خفګان باندې را روان دي. ولما رجع موسی هر کله چې را واپس شو موسی علیہ السلام الی قومه خپل قوم ته غضبان غصه او د دې قوم په شرک او آسفن غمجنو ډېر غصه او چې ما غټول عمر دوی ته توحید خو ته یو الله عبادت طرف ته می ته دی توجه برابر کړه او دې ظالمانو شرک کو غمجن ډېر سخت په خپل مهنت چې دا ما خو ټول عمر مهنت په دې باندې وکړو. اصل کې دا اصل ترتیب د واقع په سورۃ طه کې دی. چلتا اول خطاب موسی علیہ السلام قوم ته کړی دی، بیا هارون علیہ السلام ته کړی دی او بیا چې کوم دی سامری سره خبرې کړي. نو دا ترتیب دلته مقصد نه دلته مقصد په واقع کې تسلی ده چې ګوره موسی علیہ السلام څومره کلک ولاړو، دا قوم شرک کړی دی، بیا امتحان پر راغی خو بیا هم دل برداشت شوی نه دی. دلته دا خبره مقصد ده، ترتیب مقصد نه دی. قال اوی موسی علیہ السلام بئس ما ډېر بد دی هغه څیز خلفتمونی چې جوړ کړی دی تاسو من بعد زمانه بعد. عاجلتم امر ربکم عاجلتم امر ربکم آیا تلوار وکړه تاسو د حکم در رب. موسی علیہ السلام اوس غصه کې دی ته وای چې ګورم زلاړم او زمانه بعد تاسو د شرک شروع کو نو تاسو د الله په غوادي باندې دومره جلتی وکړه. جلته نه مراد هغه بدلول د الله حکم هم بدل کو او امر نه مراد دین د الله توحید د لینی توحید هم بدل کو په شرک باندې دومره زر. یا امر نه مراد وعده هغه سلوي خرزو ده، مطلب ځا الله سلوي خرزو له کوه تور ته وګستم او تاسو دومره تلوارو کو چې زما انتظار مونږ کولټم شرک کو. تاسو هم کړی چې دا کار ټیک دی او کو نه دی، تاسو واقعي خدای دی او کو نه دی. دا خو د سامری تاسو گمراه کړی، تاسو دومره نه پوي دی. والقل الواح او کې خدای تختی د تورات واخذ براس اخیه او ویني او سر د خپل رور یجره الیه چراخ خپل طرف ته. اوس غصه دی نو تورات په تختو باندې کړی شو، تختی د تورات وسره وي هغه کی خوې. دلته القا چې کوم نه کنه مراد د دینه اخستل دي نه غرزول، ځکه د الله نبی د الله کتاب نه غرزي. دا خو د ادب نه خلاف ته مونږ یو عام خلک یو، مونږ د الله د کلام څومره خیال ساتو. غرزو نه ته خو غټه بی ادبی د ګناه ده. نو القا دلته دا مطلب نه چې نعوذ بالله تختی غرزولې، مطلب کې خوسته هغه تختی د تورات یو طرف ته او بیا راتو شو دوی ته په سبا نه راتو شو چې دلته رونیو هغه سر د خپل رور. دا اصل کې د خپل ګمان کې د غصې د وجه نه داري نیولې په توري تذلیل نه دی، نه ضرور بی عزتی نه کولا، خو مقصد وخت کې سړی غصه یې کنا چیرې تم نه وي تم سنو کول لکه سو غلطیو کی کنا کشران نو کم یو چې پکې مشري نو دا پلار یا رو رغته وي او ډب دا غنم تیر کی چلا کولته نه ولاړ چې دوی دا کار کو، مطلب ته خو پوي کړ. نو اصل موسی علیہ السلام مقصد تذلیل نو بلکې د غصې د وجنه دغه سکار کړی دی. نو کله چې سر د درونیو راخو نو قال هارون علیہ السلام وی دی رور قال ابن اوی هارون علیہ السلام اے د مور بچیا ان القوم بشکدا قوم خو استضعفونی کمزوري غنلوم زه، یعنی زما خبره کمزوري غنلې وا وکادو قریب او یقتلوننی چې زه وجلوي، مطلب ما خپل وسخ کړی دی، ما خدا خبره او مسله ده دوی ته دومره بیان کړو په دې شرک مولا ردو کو چې قریب او جزه وجلوي او زما خبره کمزوري کړه، زما خبره دینه منله. نو چې نه منله او قتل پورې زما ورسېدل نو ما څه کړی، ما خو خپل وس پوره کړی دی. نو د مور زویا مطلب دا خبره وره د ابن بعضې وی د دې پلار جدا جدا مور یو وا، خدا خبره صحیح نه ده. صحیح دا چې دا لفظ د مهربانه او د رحم د وجنه یاد کړی دی،
لکه خلق د مور پر رحم کې یادي نو د موسی علی السلام د غصې کمولو د پاره دا سی ویلي دي ورنه دی خپلو کې منځ کې رونو مور پلار یو خو خلک وی کنه لکه ای زما د مور بچیا مطلب دا چې روریا زما خبره ته غوږ کړه ما دې ته خبره بیان کړې ده خمه ورته نصیحت کړې ده قریب وجزه وجلې وي خودي زما خبره نه منله نو ما پوره وس کړې ده او دا چې فلا تشمت بیلادا مخشاله په ما باندې دشمنان ولا تجعلنی مال قوم الظالمین او ته مگر زو ما د قوم ظالمانو سره دشمنان مونږ پسې خان دي مخفلو کې ګورې ختیو نو دشمن را باندې مخ خوشاله وا دا کوی چې دوی خپلو کې اون خلی دغه جماعتي ملګری خپل ملګری دینی ملګری هغه سره بلانجې نه کې ولې دشمن باندې خان دي بیا چرمړ خپلو کې اون خطل تا ګوره انن سبا خلا د مافیو کې میډیا ده نو ګته سکه او بلم د پسې کلیپ کو نو بس بیا ور پسې خلک خان دي تماشیان به یو تاسو بلګیای نو خپل ملګری سره وا اس کړه داسي چیر نه کې دشمن مبزان خوشاله نه خام بس د جماعت خبره د دینی خبره ملګرو سره پټخي او ځان نه با ملګری به وقوف نه جوړي چاغه د شورا خبره یو سیکریټ خبره غبارو کی تاسو سره استاد یو خبره پټه کړي دا چالک تا پورې راز دی ته بدا نه منستکه چې دشمن د باندې خوشاله شي مخالف به خوشاله کېدو ته نه پرې دی دغه هارون علیہ السلام ورته وی چې ګوره دشمن را باندې مو خوشاله خبره اصل دادا کمارت نه وکړي زه خو ظالمانو سره نو مگر زه ما قوم ظالمانو سره مطلب ما خپل حق ادا کړی دی قال ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك دلته موسی عليه السلام پوښتنه دعا کوي دا دعا ځکه کوي چې موسی عليه السلام د حالت په غوسه کې چې د لغزش شوی یا هارون علیہ السلام نه د مسلې په بیان کې سکوتای شوی نو ی الله مونږ ته معافي وکا مطلب دا مهنت وخپل کې کمی کوزي پاتې شوی نو دعا ووم کې قال وی موسی علیہ السلام ربی زما رب اغفر لي بخنو کې ماتا ولی اخي زما روړتا وادخلنا مون داخل کی فی رحمتک په خپل مهرباني کې وانت ارحم الراحمین او تخرهم کون کې درهم کون کو نه الله مونږ ته سلغزش شوی سکو تای شوی رات معافي وکي وګوره دعا بم کې دایله پکار دی چې کله داسې حالات راشي نو دی الله سره تعلق مضبوطي امتحان راشي دا خپل طرف نه مخالفینو طرف نه نو دی بس کوي الله سره تعلق ډیر مضبوطي او د خپل ګناونو معافي وغواړي ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم تخويف ته اوس مشرکان او تخدا چا چې شرک کړو او داغي سزا وګورا داغي د عذاب بیان کوي خام او دا قول وی د موسی علی السلام دی هغه چاته چې توبه نه وېسته یا هغه خلک چې دا سقي په عبادت باندې کلکو لکه سامری او دغه ملګری هغه ته اوس خطاب کوي دنیا آخرت کې الله یې سزا ده ان الذين بشکا کسان اتخذوا العجل چنی ولې اسقي په خدای توب سينالهم زردو برسیږي دوی ته غضب من ربهم غضب د طرف د رب د دوی نه وذلت فی الحیات الدنیا او ذلت په ژوند دنیا کې الله وی دا کم خلکو چې د سقي عبادت وکړو نو په دی باندې د رب غضب هم دی او رسوایی او ذلت هم دی په دنیا آخرت کې په دنیا کې او دغه سي آخرت کې هم الله نه پریدي التب هم سزا ورکوي وکذالک نزل مفترین اومدار موږ سزا ورکو د ځان نه جوړونکو ته څوک چې د ځان نه جوړول کوي دا دغه سزا ده دا الله قانون جوړ کړی دی ښا چې یو سړی دا سکار په دین کیو کی چې په دین کې نه وي وګوره سوې د باندې د رب غضب هم دی او ذلت په دنیا کې الله دې سړی له ور کوي نو مبتدع بدعاتی چاغه کار نه په دین کې شروع کی دین او ثواب ورته وي هغه په دین کې ني
د نبی علیہ السلام سنت کینی او د رضان نه ایجاد کی او دا ډېر غټ ذلیل سړی وي په دنیا کې او د الله غضب په د باندې د وجه نه دلته تفسیر قرطبی د امام مالک رحمت الله علیه قول نقل کړی دی هغه ما من مبتدع الا تجد فوق راسي ذله ثم قرا وكذلك نزل مفترین یعنی دا آیات او مفترین یا المبتدعين امام مالک وی حیث یو نشته بدعاتی مگر تب عمومی داغه د سر د پاسه ذلت همیشه به ذلیل بدعتی او ہدایات بیا ولست چګور الله په دې آیات کې ویلي دي چې چا دغه د سقي عبادت کو ځان نه جوړولو کړل دی باندې د رب غضب دی او ذلت په دنیا کې دا سړی همیشه په بدعات کې چې مبتلای د دې ذلت مقدری او مفترین مراد وی مبتدعين دي ښا دارنګ امام حسن بصری قول دی وی ان ذل البدعه على اكتافهم وان حملت بهم البغلات وتقطت بهم البراذين وی دا ذلت د بدعتي سړی دا ردی په دی وګو باندې پروتي په دی وګو باندې ښکاری اگر کده ټیر عالیشان سورلې باندې تکینه لکه سړی چې پالیشان سورلې کې نه خوخخ کاری او د چې څومره د عزت په ځای کې نه نو هغه ذلیل وښکاری دا ولی د دین کې نوې نوې کارونه روباسي او نوې نوې خبره هغه خبره چې رسول الله نی کړي الله نی ویل دې ځان نه ایجاد کې جوړې کی دا سړی همیشه ذلیل او سفیان ابن عینم وی کل صاحب بدعت ذلیل هر صاحب د بدعت د ذلیلی تاسو ګورئ بدعتي سړی همیشه په ذلت کې جون تیری یو خو دی همیشه د اروا اوږي کدل الله ډېر مال ورکړي نو بیا به بل د لاس نیسي یاره جی بیګا مې نه د خوړل اروا اوږي سم مطلب 400 وسري او بیا بل ته خلانه ساسي دارنګ غضب د الله په همیشه نازل دی مخته وګوره دا ذلت په تخکاری او کم زیاده چیزینو د بیزت کی بدعتي سړی هر ځای بیزت هغه څوک چې دا ګور دا د دور کې ډېر زیات دي په دین باندې چې څوک کمایي کوي دارنګ نوې نوې طریقې په دین کې روباسي او هغه ته ثواب وي دا خلک دي کنه دارنګ حق خبره نه بیانې په منبر باندې خو ته پته چې لکه حق دادي او زما په دې مقتدیانو کې امداسي خلک شته چې هغه دا مرزونو والا دي خو چون کې هغه ول لاس کې سیګدي نو دې په منبر دا مسله نه کوي حق پټي دا ذلت د مقدر شنو بیا سو کې مقتدیان و تر الټش سو کې د جمعات نو باسیو سو ورته بیا وی لکه ودا زمونږه امام صاحب زمونږ سټیرنګ دي چې مونږه کم خواړو وساړو وي او چې لګ لیټ شنو غسیم پکې مړه چرته تلوي او 2 منټه لیټ شي د جمع نه بس ټول ته بد ګوري دا ولې د خپل عزت ختم کړي بدعتي سړی دغه څوک عزت بیان کوي نه په څوک سلام اچي حق پر سالم هغه خپا کولو حق بیانای او پوچت سر باندې جون کوي او د چا نته مینه لري چې لکه مال دارا کو او نه چا د سوالونه کوي بس د الله دین دی کو سوکتاون کی دغه خپل بلا ده کې نه کوي خپل کار دی کوي الله خپل دین له ضرورت په خپل باندې پوره کوي او د حق پر عالم ذاتی د چا د پاره سوال هم نه کوي چې لکه مال راکا اس کله دا نه وي نو د وجه مسلم خپجار بیانې خو په حق بیانې انو ورته داسي مقتدی را سر راړولې شي ولې د دې عزت جوړي د حق مسلې په بیان باندې هغه حق پټ کړي نو ذلیل نو دې د وجه نه الله وی دغه رنګ سزا مو ورکو مفترین او ته مفترین بدعتيان ہوتا دا مبتدعين کنه سامری چې ځان نه وګره اسقي کې جوړ کو دې ته خوده وي او بیا به کتاب بنی اسرائیل مبتلا کړل والذین عملوا السیئات واخلق چمنو کی بد ثم تابوا بیا توبه وبس من بعد پس دین وامن ایمان روړي ان ربک یقینا ستارب من بعدها لغفور رحیم د دین بعد خامخ بخون کی مهربان دی
اوس کوم خلک دغه سي شرک او بدعت نه توبه وباسي نو الله معاف کوي ښا خدا را چې صحیح صدق دل سره توبه وباسي امنونه مراد استقامت دی مطلب دا چې د دینه بعد بیا کلکم شي په حق باندې نو الله ر دینه بعد بیا غفور رحیم دی ولما سکت عن موسی الغضب او هر کله چې پارام شو د موسی علی السلام نه غصه اخذ الالواح راوی غسیغه تختید تورات اوس موسی علی السلام نه چې کله غصه ختم شو نو تختیه را واغسته سکتا سکون د زوال او زوال ته وي یعنی کله چې پارام شو موسی علی السلام نه دا غصه الالواح معرفه وروړه څه مطلب چې معرفه معاد شي معرفت نوسانی عین اولی مطلب کمه تختې چې یې خوي نو مخه را واغسته باج خلکو د لیکلي وی نعوذ بالله موسی علی السلام په زور د تختې وغورځولې هغه القل الواح نه دا مطلب اخلي القا غورځول د وی کنه القا نو وی غورځول او ماته شوي الکه دلته خو معرفه راوړې ده نو ګوره امک تختې کمه چې یې خوي هغه را واغسته ښا نو دا بریانو دلته یو دلیل ځان له پیدا کړي دا خبره څوک کوي ډیر زور او شور سره بریلیان یې کوي ولی هغه وی ګوروي موسی علی السلام دلته جذبه کې راغلیو وی غوسه کې راغی جذبه پیرال نو وی بس تختیه تورات یو غرزولې ماته کړي او وی داغه نه بعد موسی علی السلام باندې چې جذبه رانو هارون علی السلام هم د سره ونیو او بس غوسه کې لګیو نو موږ باندې هم د جذبه راځي موږ چې د سیدا خبرې وورو نو موږ هم بس پزان نه یو بیا تاسو وګورئ بریلیان په دې جمعاتونو کې یا د سیفیان وته وي وی چې لیونیان شي کنه نو بس ذکر وکي کې یکدم الټ شي کله څوک چې سنات یا سوي پاغه ورو خيږي داغه په سر باندې کینی او کله یو بل جامې شلې نو الګه مفسر وته لیکلی دي ودا سیو کوي وتا سبحانه خمړه قالینو خبراتی او خب بند کمرې او جمعات کنه وی هغه کی تاسو باندې جذبه راځي چې ته بر چت توخیږي او بیا صدا جذبه پسان راواله خو چې دیوالونه پینی په دې چت باندې وخیږي او بیا دې سوډ لکه اړه کنه او تختې را تختې مونږ بمو منو چې چت نسو غورځي بیا خو د باندې جذبه ال تر ناراضي خو ته پته را چې خپاسته قالینونه دي او مړه دیوال بم را ټینګي غورځي کو خناسم نو جذبه پزان راواله نو دا یو غلط دلیل دوی دلته نه نیسیخه دا تختې د تورات ګور د الله کلام او دا موسی علی السلام خو په ادب کې خو به مقر واغستو مونږ یو عام خلک یو د قران څومره ادب کو د الله د کلام خو پیغمبرو نعوذ بالله قد سو غرزولې نو القا معنا کې خوستخه دا معنا چې وی غرزولې ور اخذل الواح ومغه تختې بیا راواغسته وفي نسختها وبلیکل شوی مضمون داغي که هدن هدایت و رحمت رحمت للذین دا کسانو د پاره هم لربهم يرهبون چای د خپل رب نه یریږي پدې کې الله هدایت خو رحمت مو ته چا د پاره کم خلقو کې چي یری الله نه یره پکې وینو داغي د پاره د هدایت سامانو نو دې پر د تخفیف مشرکان ہوتا واخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله تعالى